ولسمشر د هوا د ککړتیا د مخنیوي 2 حکمونه صادر کړل. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ولسمشر غني د مرکز ګرمۍ سیستم لرونکو کورونو، هارګوټو او دولتي ادارو کې د توکي تصفیه کوونکي آلې د نصب او ګرمولو انرژۍ د تولید په خاطر د ټایرونو، ربړ او پلاستیک د نه سوځولو په اړه 2 جلا حکمونه صادر کړل. آرک په یوه اعلامیه کې د ولسمشر لیکوله ویلي د دغه حکمونو پر بنسټ د مرکز ګرمۍ سیستم لرونکي دولتي ادارې د لوړپوړو ودانیو او هارګوټو مالکان او متصرفین مکلف شوي ترڅو د لوګي تصفیه کوونکي آلې یعنې معیاري فیلتر په خپلو اړوندو تاسیساتو کې نصب کړي. ولسمشر همداراز د چاپیریال ساتنې ملي اداره موظفه کړه ترڅو د کورنیو چارو وزارت اړوندو هرولیو او اړوندو ادارو په همکارۍ د لوړپوړو ودانیو او هارګوټو مالکان ته د لوګي د فیلترونو نصبولو لیکلی تعهد واهلي او د یادې آلې د نصب او فعالیت دوامداره څارنه وکړي. ولسمشر غني امر کړی چې همداراز د دې اړوند ادارې سرغړونکي د هیواد د نفیزه قوانینو د احکامو په مراعاتولو سره تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.